افغانستان د تورغونډۍ بندر د سوداګریزو کاروانونو پر مخ پرانیستل شو او د افغانستان د کرنې او اوبو لګونې او مالدارۍ وزارت وايي په افغانستان کې سلګونه جریبه کاروندو ته اوبه برابرېږي. د نیوز پری چینل لیدونکو السلام علیکم، ستړي مشئ په موکړه دوه تازه او مهمو خبرونو ته. د افغانستان په لویدیځ کې د تورغونډۍ بندر د سوداګریزو کاروانونو پر مخ پرانیستل شو. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مرستیال یونس مومند نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه بندر د ترکمنستان هیواد او د افغانستان د چارواکو له پرلهپسې غوښتنو وروسته تېره شپه ناوخته د سوداګریزو کاروانونو پر مخ پرانیستل شو. مومند زیاتوي تر اوسه 15 ټنکره تیل 22 میټره ګاز وارد شوي او نن احتمال شته چې 14 وګونه اوړه 12 وګونه غنم هیواد ته وارد شي. دغه بندر چې د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د څو ورځې مخکې د وسلوالو طالبانو د بریدونو په پایله کې د سوداګریزو کاروانونو پر مخ تړل شوی و. دا په داسې حال کې دی چې د هیواد پر یو شمېر بندرونو د طالبانو بریدونو د خوراکي او سونګ توکو بیه لوړه کړې ده. خو د افغانستان حکومت وایي چې ډېر ژر به د طالبانو ټغر په ټولولو سره یو شمېر هغه بندرونه چې تر اوسه د دغې ډلې په واک کې دي د تجارتي کاروانونو پر مخ پرانیزي. دا په داسې حال کې ده چې اوس هم د وړو غوړیو وریجو ګازو او تیلو بیه د هیواد په بازارونو کې لوړه شوې چې خلک یې اندېښمن کړي دي. او د افغانستان د کرنې اوبه لګونې او مالدارۍ وزارت وايي په افغانستان کې سلګونه جریبه کروندو ته اوبه برابرېږي. د دغه وزارت ویاند اکبر رستمي نن ازادي راډیو ته ویل دغه وزارت هله ځله کوي او ټاکل شوې ده د دغو کروندو اوبه د 15 زیرمو د جوړولو له لارې برابرې شي. دغه زیرمې د لوګر، غزني، پکتیا، پکتیکا او د میدان وردګو په ولایتونو کې جوړیږي. د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت وايي چې ټاکل شوې ده دغه زیرمې په راتلونکو 3 میاشتو کې ګټه اخیستنې ته وسپارل شي. وزارت وايي د دغو زیرمو په ګټه اخیستنې سره به د بزګرانو په سلګونه جریبه کروندې خړوبې شي. هره زیرمه به له 15 تر 18 جریبه کروندې خړوبې کړي. دا په داسې حال کې دی چې د افغانستان یو شمېر ولایتونه وچکالۍ ځپلي او زیاتې کرنیزې ځمکې د شاړه کېدو له ګواښ سره مخ دي. لیدونکو له مالتیا مننه، علامه ملشه.